که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. مینوالو اکثره خلک په سمارټ یا چلاکه موبایل کې داسې اپلیکیشنونه استعمالوي یا داسې اپلیکیشن له پلی سټور او له ګوګل څخه راکوزوي چې هغې کې د خلکو یا د ملګرو نمبرې بلک لیست ته اچوي. نو تاسو اړ نه یاست چې کوم اپلیکیشن استعمال کړئ، بلکې ستاسو موبایل په خپله هم بلک لیست لري. نو دا چې بلک لیست چېرته موقعیت لري او څنګه استعمال کو، راځئ چې په ویډیو کې درته وښیم. مینوالو تاسو به لاړ شئ فون ته. لومړی به فون انتخاب کړئ. کله چې دغه ځای ته ولاړئ، دلته به تاسو دې نشان باندې کلیک وکړئ. دا ګورئ مینوالو، دې نشان باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې دا کلیک کړ، دلته به تاسو ته آپشن راوړي او دلته به بلاک نمبر باندې کلیک وکړئ. دا ګورئ مینوالو، دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا کلیک کړ، دلته به تاسو شمیره ورته ووهئ او که شمیره نه وهئ نو دغلته به کلیک وکړئ. کله چې دغه ځای نه تاسو کلیک وکړئ، دلته به ستاسو هغه شمیرې راواوړي کوم چې تاسو په موبایل کې ثبت کړي یا ریکارډ کړي دي. نو تاسو کولی شئ چې هر یو نمبر بلک لیست ته واچوئ او کله مو چې نمبر راواخیستو، له هغې وروسته به تاسو دغه نښان هم دېخوا کش کړئ، نو ستاسو بلک لیست به فعاله شي. نو مینوالو الله دې وکړي چې تاسو به ویډیو خوښه شوې وي. دا چې زه بیا حاضرېږم، تر هغې مې په پاک رب سپارم. دی الله په امان.